دا په لوګر کې د غنمو اصلاح شوي تخم د پروسس له 5 شرکتونو یو دی چې له بزګرانو اخیستل شوي غنم د پرمختللو ماشینونو په وسیله پاکوي او له پروسس وروسته د کیفیت له مخې درجه بندي او د ویش لپاره چمتو کوي. د دې شرکت مسؤلین وایي د تفاهم لیک له مخې اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته په وړیا ډول ورکوي. د دوی په خبره دغه ماشین هر ورځ د 15 تر 20 ټنو غنمو د پروسس وړتیا لري. باش حدود $2 سرمایه‌گذاری کردیم و گندمی که ما قراردادی را می‌تونیم پس از پیش جمع‌آوری می‌کنیم ما به خاطر تخم رایگان با حساب حسنات تا وقت کشت می‌تونیم کود و همه مصارفی که می‌خواد قراردادی ما کار داشته باشه و با نرخ بهتر از نرخ خوراکه ما جمع‌آوری می‌کنیم. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د غنمو اصلاح شویو تخمونو کیفیت د کومې ادارې له لوري ارزول کیږي؟ ریاست تصدیق ایتامه از این سمپلگیری میکنه. سمپلگیری که وارد لابراتوار میره، تا لابراتوار چک میشه، رطوبت و جنتیکشن همه چیز چک میشه، بعد از اون برای ما سرتیفیکیت میده و نرخش هم از طرف ریاست تصدیق یک بورد داره در وزارت او تعیین میشه نرخ و اون نرخ باز ما سر دیاقین و مؤسسات اگر دولت خریداری کنه سر از ما به فروش میرسه. ورسره هم مهاله د یاد شرکت تخنیکی کارکونکي وایي چې د دې برخې مسلکي زده کړې په سوریه او هند کې ترلاسه کړي او هڅه کوي چې بزګرانو ته د لا ښه کیفیت اصلاح شوي تخمونه برابر کړي. تر دهقان غلط غنم راوړي یا د شي ناپاک کوي، کوشش کوو چې موږ دا پاک کړو. دهقان ته د شي او شی ور مخکې کو چې هم د زراعت خوکي، هم د دهقان خوکي، هم د ولس خوکي. موږ د ټول افغانستان د پاره کار کوو، یوازې نه چې د لوګر د پاره. موږ د ټول افغانستان ته د موږ تخم لاړ شي. خایزینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د غنمو اصلاح شویو تخمونو او عادي تخمونو توپیر څه دی. د لوګر ولایت ځینې بزګران د دې پوښتنې په ځواب کې وایي له یوه جریب ځمکې څخه د عادي تخمونو په کارولو سره شاوخوا 200 کیلو تر 1 ټن غنم ترلاسه کوي، خو د اصلاح شویو تخمونو په کارولو سره حاصلات په هر جریب کې نږدې 1.3 ټنو ته لوړیږي. ماشاءالله امسال حاصلات خوب بود. فی جریب زمین جریب 250 سر ما خودم وارداشتم. از برکت از این شرکت یا مؤسسه بود که تخم اصلاح شدگی برای ما داده بود. بل لور ته د لوګر ولایت د کرنې او بولګولو مالداري ریاست وایي د کرنیزو ځمکو پراخوالي له امله د اصلاح شویو تخمونو اوسنۍ تولیدي وړتیا بسنه نه کوي. دوی ټینګار کوي چې د همکارو ادارو په همغږۍ د غنمو پروسس لپاره د لا ډیرو ماشینونو برابرولو هڅې روانې دي. موږ تاسو خو د تقاضا په لوګر ولایت کې ډیره زیاته ده، نو که یعنی کفایت نه کوي په ټول حقیقت ته ورسیږي او موږ بار مرکز ته مختنه کړی دا او د شرکتونو تشویق کړی دي په دې برخه کې سرمایه‌گذاري وکړي او تولید سطح لوړه وي چې موږ جوار ولایتونو ته او همچنان لوګر ولایت د حقیقت ته تخم تولید. د یادونې وړ ده چې دا مهال په لوګر ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو پروسس 15 شرکتونه فعالیت کوي او هر کال شاوخوا 800 ټنه اصلاح شوي تخمونه د بزګرانو او اړوندو مؤسسو لپاره تولید او عرضه کوي.